د افغانستان کرکټ کوم لور ته روان ده؟ کرکټ چا خراب کړ؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. اول راځو د شهزاد محمدي خبرو ته. وایي پوره تمرین مې وکړ، خو کله چې بس ته وختلم زما د ناروغۍ راپور خپور شوی و. ما له منیجر نه پوښتنه وکړه، هغه راته ویل وروسته سره غږیږو. ډاکټر ته مې وکتل، هغه سر ښکته کړ او ویې ویل زه هېڅ هم نشم کوی. وایي په هغې ورځ مې 3 ساعته تمرین وکړ. وایي روغ یم او لوبه کوی شم. هغه زیاتوي چې اصغر هم پیټ ده. د اصغر افغان په هکله وایي هغه یو داسې کپتان و چې ټوله لوبډله یې سره یو کړې وه او د هغه نور صفتونه یې هم وکړل. وایي اورېدلي مې وو خو لیدلي مې نه وو چې د کپتانۍ څومره زور او نشه وي. وایي ګلبدین نایب ته مې سخت محنت او زارۍ وکړې. ورته مې وویل چې زه فیټ یم، لوبه کوی شم، زه هم کریر لرم. وایي هېڅ خبر نه ورسره کېده. هغه وایي اصغر به راته ویل چې څنګه دې زړه وي هماغسې لوبه کوه. وایي هغه په کپتاني پوهېده. وایي د پلار جنازې ته مې رانغلم، کور مې پرېښی و، په ګرمۍ کې مې لوبې وکړې، کوشش مې وکړ خو پیدا یې ونه کړه. اوس هم راباندې خلک تورونه لګوي. هغه وایي چاپلوسي نه کوم ځکه مې ټیم نه لرې کوي. وایي فکر نه کوي چې بیا به ټیم ته راشي. دا خو د شهزاد خبرې وې. اصغر خیله ته خو نن کابل ته راغلې، سبا به پاکستان ته لاړ شي. که ته رښتیا پیټ وې نو د پاکستان په وړاندې دې لوبه ولې پرېښوده؟ تا خو هغه وخت ټیم کې بې اتفاقي پیل کړه، په کومه ورځ دې چې وویل اصغر زما لپاره اوس هم کپتان ده. تا خو هغه وخت ځان ثابت کړ. د نبي او راشد په شمول په کومه ورځ چې ګلبدین نایب کپتان اعلان شو. ګلبدین نایب هم څه پردی لوبغاړی نه و، هغه هم افغان و. تاسو هم هغه ورځ په لوبډله کې ګروپونه جوړ کړل او دا مو وښودله چې د هېواد لپاره نه بلکې د ځان لپاره لوبه کوئ. تاسو خاص نه غواړئ چې په کرکټ باندې ستاسو باج ختم شي. په ډېره حیرانونکې توګه د یو شمېر خلکو نظریات ګورم چې د اصغر خیلو ملاتړ پکې روان ده. ټیم خو هم دوی خراب کړ. ځینو پکې د شفیق ستانکزي ملاتړ هم شروع کړی. هغه شفیق ستانکزی چې د یوې هندي ډمې لپاره $1,00,000 مصرفوي، خو د هېواد یو تکړه هنرمند آریان خان ته په سټیج وخت نه ورکوي. هغه چې په $15,00,000 په دوبۍ کې چلم خانه جوړوي. هغه چې په کلونو یې د هېواد د ځوان لوبغاړو سره ظلم وکړ. او هغه کسان چې خلک نور پوزې ته ترې راغلي وو او په توتیانو مشهور وو نن اتلان شول. ستاسو لوبو ته په کتو خو ماشوم هم پوهېږي چې له زړه مو لوبه نه کوله. او قصدن مو غوښتل چې ګلبدین نایب کمزوری وښایئ. ګلبدین نایب خو ډېره هڅه وکړه چې لوبډله سره یو ځای کړي. هر لوبغاړي ته یې زار قربان وکړ. خو تاسې چیرته له اصغر خیلۍ تېرېږئ؟ نور د چا په سترګو کې خاورې مه شیندئ، هر څه ښکاره دي. که تاسو وایئ چې موږ د لوبډلې لپاره خوارۍ تېرې کړې، نو همدې لوبډلې تاسو ته شهرت هم درکړ، تاسو ته ادارایي هم درکړه. د نوروز منګل، اصغر، نبي، راشد او شهزاده تا خو ځان وښوده، نور ملګري به مو هم ځان وښیي. که د کپتان بدلول او یا کپتاني کول کوم جرم وي نو هغه بیا بېله خبره ده. دوستانو دغسې خبرو ویلو ته د انسان زړه نه کېږي، خو کله کله انسان مجبور شي چې داسې یو څه ووایي او په دغه موضوع باندې یو منظم بحث ولرئ. خپل نظریات مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور یې لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.